السلام علیکم ملګرو. په اسلام کې څلور ځناورې دا به نه وژلي. نو ځناور کوم ځناور دي او د مولانا صاحب خلیل اورو دا ویډیو وګورئ او ټول مسلمانانو سره مخکې ملګرو سره یې شریکه کړئ. دا څلور ځناور دا کوم ځناور دي او موږ ته پکار دی د دې له ځان خبر کو. راځئ زه ویډیو پلو. څلور قسمه حیوانات دي چې د وجلو نه خپل ځان وساتو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څلور قسمه حیوانات دي چې د دې د وجلو نه خپل ځان وساتو، د دې د قتل کولو نه خپل ځان وساتو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور قسمه حیواناتو د وجلو نه منع فرمایلی ده. یو په هغې کې میږی دی. د میږي د وجلو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده ځکه دا میږی دا خیرخوا دی. دا خیرخوا دی. سلیمان علیه السلام هغه لښکر چې کله راځي نو دا میږی اواز کوي خپل قوم ته چې ای میږو تاسو خپلو سلو ته ننوځئ چې هسې نه د سلیمان علیه السلام لښکر راشي او تاسو د خپلو خپو لاندې کړي او هغوی به نه پوهېږي. نو څو د خپل قوم خیرخوا او د خپل رعیت خیرخوا دی دا میږی اواز یې وکړو نو څو الله رب العزت ته هغه اواز خوښ شو. د دغه خیرخواهۍ په وجه باندې الله جل جلاله د دغه میږي ذکر قرآن کې وکړو، یو صورت یې پې هغه نازل کو. دنیا کې څومره طاقتور خلک تیر شوي دي لیکن الله جل جلاله ته هغوی په نوم باندې صورت نه نازل کړی دی. یو میږی د وړو کې غونډه کېږي لیکن الله جل جلاله د دې د خیرخواهۍ د وجې نه پوره صورت هغه نازل کړی دی. دویم نمبر د شاتو مچۍ ده. د شاتو مچۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. بعضې خلک داسې وي چې زره غونډه کې شات ویني په یو ونه کې نو ته هغه څه وکړي ته شاتو هغه مچو ته لاندې سم اور هغه ولګوي چې اور ولګوي ته هغې د وجې نه ډېرې زیاتې مچۍ هغه مړې شي، هغه ډېرې مچۍ ووژلې شي د لږ غونډه کې شات دپاره. نو دا مچۍ چې د شاتو دا هم خیرخوا دي. دا شات ورکوي او شاتو کې څه وي هغه شفا وي. نو دې نه خپل ځان هغه وساتو. دریم نمبر هدهد دی. مولا چرغک د دې د وجلو نه خپل ځان هغه وساتو ځکه چې ده هم د توحید پیغام یې هغه وړو. د سلیمان علیه السلام په دور کې قوم سبا ته د څه کړو چې هلته کې د سلیمان علیه السلام په دور کې یو زنانه وه بلقیس او هغې د اور عبادت پې هغه کولو. نو دا مولا چرک هلته کې تلو هغې هغه معاینې هلته کې اخیستو بیا سلیمان علیه السلام ته واپس راغلو هر څه هلته بیان کړو. بیا وله سلیمان علیه السلام خط لیکلو او واپس بیا هغه وړی دی او بیا واپس راغلی دی. نو تقریبا 8,000 کیلومیټره دی مولا شرغک دغه توحید دپاره څه کړی دی هغه مزل یې کړی دی او 8,000 کیلومیټره داسې جوړېږي چې د یمن نه تر شام پورې تقریبا 2,000 کیلومیټره جوړېږي. نو دی یو ځل تللی دی او بیا واپس راغلی 4,000 کیلومیټر دغه دی. بیا سلیمان علیه السلام ورته دغه پیغام ورکړلی دی او بیا واپس راغلی 4,000 دغه. نو 8,000 کیلومیټر توحید دپاره د څه کړی مزل هغه کړی دی. نو د دې د وجود نه هم خپل ځان وساتو. او بل سرمد دا یو مرغۍ دی یو قسم د دې د وجود نه خپل ځان هغه وساتو. اوږده غونډه قسم کې لکۍ وي او داسې مخو کې داسې ګول غونډه کې راکټ غونډه کې وي د دغه مرغۍ یو قسم ته دا هم د دغه وړو حشراتو زندگی هغه بچ کوي. نو دا څلور قسمه حیوانات دي چې د دې د وجود نه خپل ځان هغه وساتو. په حدیث کې راغلی دي رسول الله مبارک فرمایي چې د دې د وجود نه خپل ځان ماشاءالله زموږ څه بل ښکلی دین دی. خدای په موږ څه بل ښکلی دین راکړی دی. موږ ته خدای د ځناور باندې وځي د ځناور ګناوي ټول مسلمانانو سره مخکې ملګرو سره شریکه کوي. ثواب په نیت زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د فیسبوک پیج یې ګورئ هغه هم سره پیج فالو کوئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.